الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. درې قسمه خلق چې کله هغه دعا وکړي الله سبحانه وتعالى د هغې دعاګانې خامخا قبلوي، د هغې دعاګانې نه واپس کیږي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثة لا ترد دعوتهم، درې کسان داسې دي چې کله هغه دعا وکړي الله سبحانه وتعالى د هغې دعا نه واپس کوي. اول الصائم حتى يفطر، روجدار چې کله روجه ماتي، چې کله دغه وخت کې دعا وکړي الله سبحانه وتعالى دا دعا خامخا قبلوي. دویم والامام العادل، او عادل بادشاه چې کله دعا وکړي الله سبحانه وتعالى د دې دعا قبلوي. دریم ودعوة المظلوم، د مظلوم خیری، د مظلوم خیری نه واپس کیږي. حدیث کې راځي چې کله مظلوم خیری وکړي نو دا خیری رواني شي، بره د وریځو نه بره لاړې شي، الله سبحانه وتعالى او ته د اسمان دروازې کلاوي کی او ته وفرمایي وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، زما دې بخپل عزت او جلال باندې قسم وي خامخا به زه ستا مدد کومه اگر که لږ وخت بس هم وي. نو د مظلوم د خیرونه ځان ساته. دغه رنګې معاذ بن جبل دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصیت هم کړی چې کله هغه یمن ته لیږه او هغې ته ډېرې خبرې وکړي، اخره کې ورته وویلي واتقي دعوة المظلوم، او د مظلوم د خیرونه ګوره ځان ساته. وجه څه ده؟ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، د دې او د الله سبحانه وتعالى په منځ کې حجاب نشته. چې کله مظلوم خیري وکړي الله سبحانه وتعالى بیا خامخا قبلوي. نو د مظلوم د خیرونه ځان ساتي. رمضان را روان دی، ټول دعا وکړي چې الله سبحانه وتعالى موږ باندې دا رمضان په خیر او عافیت سره تیر کړي، او په داسې حال کې موږ باندې رمضان راشي چې موږ د هر قسم مصیبت نه، د هر قسم آفت نه په امان کې او موږ په ډیر ښه حال کې یو. اللهم بلغنا رمضان. قولوا آمین.